مونږ او تاسو باید چاته غوږ ونه نیسو، د چا نه متاثر کیږو به نه. چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر مونږ وکړو، مونږ به په پولیس کې به راشو، منفي تبلیغات به څوک وکړي، مونږ الله ته جوابدeh یو. او زمونږ او ستاسو دین اعتدال دین ده، نه افراط شته و نه تفرید داره. وجعلناکم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ای معلمین ایاهم وسط و افراط و تفرید نیست. هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. شما بزرگا و مشایخ تشریف فرما هستین. امام مسلم همین حدیث را نقل نموده و 3 بار رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت متنطع متنطع. متنطع کننده کیست؟ که مستحب را در فرائض برسانه و فرائض را در مستحب. اس مستحبات فرائض ترسه، فرائض مستحبات تا، مباحات حرام تا، حرام مباحات تا، دغه ته متنطع وای. نو موږ محتسبینو د پاره یو ریاست موږ لرو، اصلاح التربیه. په ټول افغانستان کې 8 ورځې موږ دوی ته سیمینارونه ورکو. څوارل شيوخ موږ دې د پاره استخدام کړي، یوازې چې محتسبینو ته سیمینارونه د اصلاح او تربیت ورکي. اساسي وجه دا ده چې موږ اول خپل په هدف باندې پوه شو. الله دې نه کی چې زمونږ ستاسو په وجه نظام اسلامی بدنام شي. الله دې نه کی زمونږ او ستاسو په وجه باندې امارت اسلامی بدنام نشي. الله دې نه کی زمونږ او ستاسو او د محتسبینو په وجه باندې دین اسلام بدنام نشي. خ ترجمانی وکړو. کومنګ او تاسو یو او کنه یو آینده نسل زمونږ او ستاسو د دین خدمت وکړي. داسې الګو شو خپل ملت د